السلام علیکم ناظرین، زه یم اجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلوګ کې به زه ضلع کرم کې چې کوم فرقهیز فسادات کېږي د دې تاریخي پس منظر څه دی، په اول ځل دا واقعیات کله مخې ته راغلل، د دې وجوهات سو، په دې کې لوکل عوامل سو، په دې کې قومي عوامل سو، په دې کې بین الاقوامي عوامل سو، په دې ټولو معاملاتو باندې به زه چې کوم دی رڼا اچوم. د دې نه علاوه زه به ضمني طور ځینې خلک دا رایه لري چې ګني په ضلع کرم کې ګریډ گیم چې کوم دی د هغې اثرات دي، یعنې دغه گیم چې کوم دی یا جنگ چې کوم دی یا سړه جګړه چې کوم ده، د دې اثرات چې کوم دی په دې سیمه کې کار فرما دي. په دې به هم زه ډیټیل سره رڼا اچوم. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې برټش انډیا په اول ځل کرم چې کوم وا په 1892 کې د فاټا عیسه وګرځوله. فاټا سیند چې تاسو ته معلومه ده چې کله دوی لاین راکاږه برټش انډیا د افغانستان سره، یعنی ډیورنټ کرښه چې راښکلې شوه، دې خوا چې کوم هندوستان پاتې شو، اخوا چې کوم افغانستان پاتې شو. دا د سردار عبدالرحمن چې کوم امیر عبدالرحمن د افغانستان چې کوم په هغه وخت کې په 1893 کې دا راښکلې شوه. زه به ذکر وکړم چې کال 2013 پورې کله چې 11 آئیني ترمیم پاس شو، نو دا کرم چې کوم د نورو ایجنسو په شان یا د خیبر او د باجوړ، ممند، وزیرستان او دغه رنګ د اورکزی ایجنسو په شان دا هم د سیټل ایریا برخه وګرځېد، یعنې د خیبر پښتونخوا عیسه وګرځولې شوله. کتونکو کال 2023 مردم شمارۍ مطابق د دې سیمې آبادي 7,15,000 ده. په دې کې چې کوم دی د دې بارډر چې کوم یعنی د کرم بارډر چې کوم دی د افغانستان سره ملاویږي، او په پاکستان کې دننه بیا د اورکزو سره ملاویږي، د هنګو سره ملاویږي، د شمالي وزیرستان سره ملاویږي، او د خیبر سره ځینې برخې ملاویږي. بیسیکلی کرم چې کوم وا په درې سب ډیویژنو باندې مشتمله ده. په کې اپر کرم دی، سب ډیویژن اپر کرم، په دې کې توریست چې کوم دی 100% دی. توریست چې کوم دی دا داسې پښتون قبیله ده چې دا 100% یعنی 100% چې کوم دا د شیعګان دي. د دې نه علاوه بنګش چې کوم دی، بنګش قبیله چې کوم ده دا 50-50 دی، یعنی 50% سنی دي او چې کوم دی 50% شیعګان دي. د دې نه علاوه منګل، مقبل او خلجي هم په اپر کرم کې اوسیږي. په مجموعي توګه 80% دا په شیعه آبادی باندې مشتمل ده، او باقي 20% چې کوم دا سنیان دي. د دې نه علاوه دویم سب ډیویژن دی سنټرل کرم. سنټرل کرم کې 95% یعنی 95% چې کوم دی په دې کې سنیان دي، او صرف 15% چې کوم دی ویل کېږي په دې کې شیعګان دي. په دې کې بنیادي قومونه چې کوم دی پاړه چمکني ده، علي شیرزی دی، مسعودزی دی، مقبل دی، دغه رنګ زحمت خیل دی. د دې نه علاوه لور کرم چې کوم ده دا هم سنی پاپولیټډ ایریا ده. په دې کې 80% چې کوم دی سنیان اوسیږي. په اول ځل چې کوم دی په دې سیمه کې دا بدامني کله مخې ته راغله. ځینې خلک چې کوم دی دا د ګریډ گیم سره منسوب کړي چې د پخوا راځي چې کوم د برطانیې یا د زار امپایر یعنی د روسي چې کوم کینګډم او باچاهاتو د هغې حواله ورکوي، خو داسې نه وه. په اول ځل چې کوم لوی پیښې مخې ته راغللې هغه په 1961 کې اولنی د فرقهیز پیښه مخې ته راغله په کرم کې. په صده بازار کې یعنې په لور کرم کې د محرم جلوس روانو، چا پې فایرنګ وکړو بغیر څه چې کوم دی انویسټیګیشن شوی یا تحقیقات شوی. په دغه سیمه کې شیعه پاپولیشن چې کوم هغه راپاڅېدل، ویې ویل چې دا خو به موږ سنیانو فایرنګ کړی دی. خو بهرحال بغیر د څه تحقیقاتو یا پلټنو هلته چې کوم دی جنګ ونښته، فسادات ونښتل، او چې کوم دی ډېر زیات انساني نقصان پکې وشو. بهرحال جرګه کېناستله او سیز فایر یې اناونس کړ. په دویم ځل ضلع کرم کې چې کوم فرقهیز معاملات مخې ته راغلو هغه په 1971 کې مخې ته راغلو، کله چې په پاړچینار کې یو جومات و، په هغې کې مینار جوړېده. هلته چې کوم لوکل شیعه پاپولیشن و هغوی دا اندېښنه څرګند کړله چې مینار خو جوړېږي، خو دا سبا له زموږ خلاف بېطور بنکر استعمالېدلی شي، یعنې بېطور مورچه دا زموږ خلاف استعمالېدلی شي. او دا معامله وه چې کوم دی هلته فرقهیز فساداتو ته هوا ورکړله، او ډېر خلک چې کوم هغه چې کوم دی مړه شو، او چې کوم دی املاکو ته نقصان ورسېدل، سرکاري املاکو ته او نجي املاکو ته په دې کې نقصانات ورسېدل. دا فسادات چې کوم دا هم په جرګه باندې حل شو، جرګه وشول او سیز فایر یې اناونس کړ. هم هغه مینار چې کوم دی د هغې تعمیر اجازت ورکړی شو. بل چې کوم دی په اصل کې چې کوم بنیادي چې کوم محرکات دي د دې جګړې هغه په 1987 کې شروع شو. په 1987 کې
یو فریق راولېږي د بل فریق نه یو کس اغوا کړه چې بی دغه فریق زمونږ هم یو کس اغوا کړی دی نو دلته به یو کراس معامله وکړو نو زمونږ کس ته دوی آزاد کړي او د دوی دا کس چې کوم مونږ نسل دی دا به مونږ آزاد کړو خو به هر حال چې کوم دی فرقایز معاملات دلته هم سیوا شو چې کوم دی ټوپکې راواغېستلی شوې او خلک چې کوم دی هغې کې ډېر زیات مړه شو هم په دغه کال باندې داسې چلو شو چې په افغانستان کې سویت یونین چې کوم موجود و د هغوی خلاف مجاهدین جنګېدل د مجاهدینو په شا باندې څوک ولاړو هغه تاسو ته پته ده بهرحال د کرم چې کومه مین لار وه دا به افغانستان ته تلله خلک په دې باندې تلل مجاهدین به تلل په توري قبیله چې کوم هغوی دا اعتراض وکړو چې بی زموږ په علاقو باندې دا مجاهدین نه ځي هم دغه وجه وه چې دغه ځای کې جګړه ونښتله خو بهرحال دا دومره خطرناک فسادات چې په دې کې اف سی چې کوم دی ډپلای شوله آرمي ډپلای شوله کرفیو چې کوم ډېر ورځو دپاره کرفیو نافظ و بهرحال دا مسله هم حل شوله د دې نه علاوه په 1996 کې د شیعه او سني چې کوم سټوډنټس وو یعنې په سکولونو کې چې کوم طالب علمان وو هغوی د یو بل خلاف څه نارې وهلې وې او دا چې کوم وی دغه نارې چې کوم وی دا د اور شکل خپل کړو او په دې سیمه کې چې کوم لکه د اور خورې شولې او بیا چې کوم هم جرګه کېناستله او د دې مسلې عارضي غوندې حل وباسه او سیز فایر یې اناونس کړ د دې نه علاوه په 2007 کې هم فسادات شو چېرته پروسیشن کې د جلوس کې د شیعهګانو عید میلادالنبي جلوس کو په هغې باندې فایرنګ شو اف سی چې کوم هغه ډپلوی کړی شو او کرفیو نافظ کړی شو نو فسادات چې کوم تم شو د دې نه علاوه په دغه کال باندې نومبر 2007 کې د سنیانو چې کوم دکانونو یا نور چې کوم کاروباري مراکزو په هغې باندې د فایرنګ واقعات مخې ته راغلل په دې کې هم انویسټیګیشن ونه شو او چې کوم دی دوی ډایرکټ شیعه چې ګروپس چې کوم هغه مورد الزام وګرځو او چې کوم دی فسادات سٹارټ شول د دې نه علاوه په 2008 کې هم د میلاد په جلوس باندې فایرنګ وشو او په خپلو کې بیا فسادات ونښتل فرقیز فسادات دا هم ډېر سیوا شو چې ډېر خلک چې کوم دی جوبل شو مړه شو او بې شمېره په زرګاو خلک چې کوم هغه نور علاقو ته لاړل بهرحال مری کې معاهده وشوله دې ته ویلی شي مری اکارډ په دې معاهده کې درې خبرو باندې اتفاق وشو یعنې شیعهګانو او سنیانو په دې باندې اتفاق وکړه چې آبادکارۍ له به موقع ورکوو یعنې کم کسان چې بېکوره شوي دي د دوی د آبادکارۍ لپاره به موقع ورکولی شي بل په ضلع کرم کې چې کوم بنیادي وجه ده د فساداتو پای کې د ځمکو مسایل چې کوم دي هغه هم بنیادي وجه ده پای کې دا فیصله وشوه یعنې مری معاهده کې دویمه خبره دا وه چې څومره زمینی چې کوم دی مسلې دي هغه به مونږ د محکمه مال د ریکارډ مطابق حل کوو د دې نه علاوه معاوضه چې کوم ده دا به ورکولی شي یعنې چاته چې څونه نقصان شوی دی که جاني نقصان دی که مالي نقصان دی دې له به معاوضه ورکولی شي دې نه پس چې کوم دی کال 2009 کې کال 2010 کې کال 2011 کې کال 2021 کې چې کوم دی دا ټول د دې نه پس هم چې کوم دی فرقیز مسلو چې کوم سر پورته کړو ډېر خلک په دې کې مړه شو په دې کې چې کوم طالبان هم انټر شو بیا چې کوم دی د هغه طرف یعنې د شیعه ګروپس چې کوم هغه هم برسره پیکارو او دغه سیمه چې کوم د بدامنۍ ښکار کړله کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې دا څونه ما تاسو ته لږه هسټري بیان کړله په دې کې بنیادي وجوهات د کنفلکټ چې کوم بنیادي وجوهات دي پای کې یا خو په جلوسونو فایرنګ شوی دی یا د مینار مسله ده یا چېرته د محرم جلوس دی یا چېرته د عید میلادالنبي جلوس دی یا قابل اعتراض نارې وهلې شوي دي دا مسلې دي په دې کې په 1987 کې چې کوم دی صرف د مجاهدینو دا مسله چې کوم صرف دا پکې یو داسې مسله وه چې یو انټرنیشنل گیم روان وي او د هغې یو ضمني اثر چې کوم دی په ضلع کرم باندې پرېوتی وي خو دا نه ده چې دا د ګریډ گیم حصه پاتې شوي تاریخي طور ځینې تجزیه‌نګار دا وایي چې ایران په ذریعه باندې په ضلع کرم کې حالات خرابېږي او د ایران چې کوم دی تاریخي طور د سویت یونین یا د سویت یونین نه چې کوم مخکې روسي امپایر و د هغوی یو پراکسي پاتې شوي یا اتحادي پاتې شوي وي یعنې د دې په نتیجه کې یعنې د ایران په ذریعه باندې په ضلع کرم کې فسادات کېږي ځینې انالیسټ دا رای لري خو زه وایم چې دا رای بالکل صحیح نه ده ځکه چې اول خو د ایران یعنې د پرشیا او د روس چې کوم دی تاریخي طور ډېر خراب تعلقات پاتې شوي دي تر 14مې پیړۍ نه راواخلې تر د 20مې پیړۍ پورې یا د 19مې پیړۍ چې کوم دي بې شمېره جنګونه د روس او د ایران یعنې د پرشیا ترمنځ شوي دي او په دې کې بیا معاهدې شوي دي خو بهرحال دا ګریډ گیم چې کوم د برطانیې ترمنځ یا چې کوم دی په هغه وخت کې سویت یونین به ورته مونږ سویت یونین په خپله په 1922 کې په وجود کې راغی خو د دې نه مخکې چې کوم روسي امپایر او زار امپایر به ورته ویلی شو یا چې کوم نور روسي حکمرانانو حکومتونو د هغوی
ترمنځ او د ایران ترمنځ یا د پرشیا ترمنځ چې کوم دي تعلقات بالکل صحیح نه دي پاتې شوي. بل به زه لږ ذکر وکړم چې د سر جګړه چې کله ونښتله یعنې په 1945 نه پس چې کوم دی سړه جګړه ورته ویلی شي د سویت یونین او د امریکې ترمنځ دا جګړه ونښتله. نو په دې کې هم ایران چې کوم و هغه د سویت یونین چې کوم دی اتحادي نو هغه د مغرب اتحادي و. تاسو د رضا شاه پهلوي تاریخ وګورئ یا چې کوم دی د هغه د زوی محمد رضا شاه پهلوي چې کوم د چا خلاف چې ریولوشن راغلو په 79 کې د هغه هسټري وګوره نو تاسو ته به واضح شي چې هسټوریکلی ایران چې کوم دی دا د مغرب د طاقتونو اتحادي پاتې شوی دی. د دې نه پس په ایران کې ریولوشن راغی، رضا شاه پهلوي چې کوم هغه تخته چې کوم دا الټا وکړی شوله، خمیني راغی په اقتدار کې او په ایران کې یو اسلامي حکومت یعنی شیعه ورژن چې کوم هغه ناپېښ شو. خو بهرحال ځینې خلک دا هم وایي چې ایران په ذریعه باندې په کورمه کې حالات خرابېدل د یو اس اس آر کله چې جګړه وه د افغانستان سره یعنی د افغان مجاهدینو سره. نو دا خبره هم غلطه ده ځکه چې په دغه دوران هم د ایران او د سویت یونین ترمنځ هیڅ انډرسټینډینګ نو، بلکې الټا د ایران جګړه وه یعنی څنګه چې په افغانستان کې د سویت یونین او د افغانانو جګړه وه، دغه ران د عراق او د ایران هم جګړه وه. یعنی په 1980 کې ایران عراق وار چې کوم دا شروع شو او تر 1988 پورې جاری و. په دې جګړه کې سویت یونین چې کوم هغه د ایران سات نو ورکړی، هغه د عراق سات ورکړو. نو زه به لږ دا هم کلیر کړم چې تاریخي طور دا د ګریټ گیم حصه نه ده پاتې شوې. صرف په 1987 کې یا چې کوم طالبانیزیشن مخې ته راغی د 2007 یا 8 نه چې کوم دی مختلف پروکسیز مخې ته راغلل په ضلع کرم کې. نو دا پروکسیز چې کوم دا د ریجنل طاقتونو چې کوم دی موږ به ذکر وکړو که ایران دی که سعودي عرب دی یا نور داسې طاقتونه دي، د هغوی مرستې دې ته ترلاسه دي، یعنې علاقایي طاقتونو مرستې دې ته اگر چې ترلاسه دي، خو د ګریټ گیم حصه دا چرته هم نه ده پاتې شوې او نه د ګریټ گیم په دې سیمه کې کارفرما دی چې د دې سیمې حالات خراب کړي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د ایران او د روس تعلقات چې کوم دي دا د سویت یونین د ماتېدو نه پس یعنی د 1991 نه پس چې کوم دی بهتر شوي دي، غوره شوي دي او اوسه پورې دغه تعلقات بحال دي. تاسو وینئ چې روس او ایران چې کوم دی دا ښه سټریټجیک الایز دي، اتحادیان دي، د یو بل سره مرستې کوي، وسله یو بل ورکوي، ټیکنالوژي ورکوي. بلکې ایرانین ډرونز چې کوم دي د یوکرین جنگ کې مغربي طاقتونه الزام لګوي چې ایرانین ډرون چې کوم دي استعمال شوي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې اگر چې اوس د هغوی ترمنځ یعنی د روس او د ایران ترمنځ معاملات ښه شوي دي، خو دا هم اسنشلی د ضلع کرم په معاملاتو باندې نه اثرانداز کیږي ځکه چې ګریټ گیم یا چې کوم دی دا په افغانستان کې کار فرما او دا چې کوم دی په یوکرین کې تاسو وینئ کار فرما دی. دغه رنګ یو شمېر نورې سیمې چې کوم دی په دنیا کې هلته اگر چې کار فرما دی، خو د دې اسنشلی اثر په ضلع کرم باندې نشته. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلوګ، راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.